أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کې الله اوس ترغیب تقوا له ورغی. د تقوا تقاضا ده یو چاله د مال ورکې پسودو الله د قران حکم چې تعالی ورشیدو بس په سرمایه حواله سود پرې ده د ایمان تقاضا ده. خالد ابن ولید عباس رضی الله عنه دوی سود معاملات کړي وو چې کله ایمان راوړو نو اولنی سود معاملات دوی ختم کړو. عباس رضی الله عنه اولنی کسو ډیر مال او پاکل کومای د سود نوې ویل مال خپل رسول مال الله کا چې څومره سود دی ټول تعالی پاته خاص کر دے بانک کی اکاؤنٹ وغیرہ داخل خلاص کی دی پسی بے دوی تحفی عطی وغیرہ دارا لے گی. اہل علم فرمائی ایل بھئی پریدیم نا زان لبی استعمالیم نا دا براوالو داراقی پغریبانانو بانے بے خرچ کی زان صفحی براوالی. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمانو آلو اتقوا اللہ داللہ نئیرے گئی وزرو پریدا چې باقی پاتې ده من الربا کم غټا ان کنتم مؤمنین کتا اس کی ایمانی ین په معنا دیس ده تاسو کی ایمان دی الله دی ایمان تقاضا ده سود کوونکې دی کې منشي دی کې گواه لیکونکې دا ټول به جهنم له الله بوزي. ورو ساعت کو تخفیف ډیر انسانان د سود پرې غټو لګېدلې ای شرط پرې دی الله چې کوم انسان د سود کاروبار نه پریدي د شي انسان سره زما او د رسول اعلان د جنگ دی. شپږ و کسان سره الله اعلان د جنگ کړي یو پکې دا دی اعلان د جنگ سمانا یو معنا مفسرین کې چې په دنیا کې الله او رسول ورته میدان لروځي او وایي چې وسر آزاد ثم سخت خبره ده. به معنا دا داخل ازما دشمنان دی الله د دشمن عمل نه قبلون د سود خوري او عمل هم الله نه مانی. درې معنا دارا موږ الله اعلان وکړو چې اے خلکو د دې خلکو په مقابل کې و جنگيږي. یو سړی دی د سود کاروبار کې چیرته حلال بوري نه بیا خو هغه سره د مرتد غونې جګړه پکار ده تک ابوبکر چې کړي و دوی یو سړی هغه ګناه غني خو لیکن منه کیږي نه. مفسرین لګي د سره به د اعلان د جنگ دی لکه څنګه چې د باغیانو سره جنگ دی. امیر المؤمنین هغه باندې لازم دی چې دی خلکو په خلاف باندې جبهه خلاص کړي وی وجني قتل کړي ذلیل کړي. فإن لم تفعلوا کچرته من نه کړی شوی دی سود نه الله وینو تیار شي به حربن په جګړه باندې من الله او رسولي د الله او رسول څومره سخت اعلان دی. کتا سو توبه وستا طریقه توبې دا منا سړي د خپل مال بیر تور کی کني معلوم بسراخه غریبانو باندې خرج کا فلکم سره استاذ پر الله و رسول مال د مالونو ساسو لا تظلمون تاسو هم ظلم نه کوي چې ګټواله ولا تظلمون تاسو به ظلم نشي کېږي سرمایه موشوزيږي. عجیب قانون دی قرآن نه بل پرې دي چې پتا ظلم وکي نه تا پرې دي ظلم لا. ورو ساعه کې بیان دري تا چې چاله مال په سود ورکړي ډیر غریب دی فقیر دی محتاج الله انتظار ورته وکا چې کله مالدار شو در به کی ک ډیر غریب دی الله صدقه کنه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله و ملائکه له وی چې دی بندا عمل نامه وګورا یلا ایس به نشتا بهم دغه په یو چا باندې قرض نیټه به چې پورا شو چې را بغه مړ و ما سره نشته زبل میش به راګي به به راغي مړ بل میش به راګي تر دې چې ستا خو راغی الله تعالی به عزت دی لایق هم چې د سره نرمي حکم د چې دی بنده سره نرمي کړي دا د ټول ګناهونه معاف کړو به جنت لا څومره کې سم مسله ده. لا تحقرن من المعروف شيئا معمولی نیکی به مسپک نه غاڼي وین کان الله کچرته دا سړی چې ستانه مال اخسره زو عسر دن خاوند تنگسیا لازم دې پتا باندې انتظار تر مالدار ہے فنظرت من انتظار وکي
وان تصدق الله که صدقه کړه دا تاسو له غوړه دي الله دې غیرتی دي سړی ری رأس المال دی ورکړې په سود خونه لري لیکن رأس المال مالم نه لري بس د شورته چې د الله درزه لپاره مې درکار سو الله زبر ته معافي وکم زبر معاف کوم ان کنتم تعلمون که پوهیږي په پیدا ور صدقې ورسا کې تخفیف اخروی دایات حاصل لاره اے انسانانو نن تاسو دې انسان سره معاملې د نرمه وکړه قیامت را روان دي زبتا اوس سره نرمه وکما څومره عجیب استدلال واتقوا یوما ويريږي د عذاب د اورزنا ترجعون فيه الى الله شوب ګرځولې شي پای کې الله لا مجور شي ویلي الله استغفر کوي خو خني مال برازي حضور بدر اولم الته مسلبوجي ثم توفى به ورکړي ان شاء الله كل نفس پراري او نفس ما کسب سزا را عمل چې کوم کړي وهم لا يظلمون پر خلق باندې مال لا يظلم نشي کېده ورسات ویل شي آیت المدائنه ډیر مسائل علماء دې باره کې لیکلي دي وګورئ آیات ته دا هر جمله کې بزان له فائدہ بیانېږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم شکر ما ملکوا بدین اند یو قرض لاجل مسمى تر نیټه معلومه فكتبوا ویلکای تداینتم ان تعاملتم بعض خلک دې دا مطلب یو شی که خرڅوي په نقد باندې او که په قرض خرڅوي بل نه ا قرض ودا دین دی قرض کې مقصد احسانی دین کې مقصد ایواز دی چا سره د قرض معاملې کوي نه الله وی لیکي دغه به اختلاف دی چې دا حکم واجب دی او کنه زاد المشیر وګد لیکل کړي څو وی دا واجب دی څو کنه استحبابي دی لیکل ضروری دی وس منشي لوي جتی ولیکا وليكتب لیکل دیو کې بینکم ساسو ما بین کې کاتب منشي بالعدل فانصاف دلیل به دې کتابت ضروری ساسو په علاقه کې څه خلک پیدا شي شام کتابت وکي لیکل به کېو کې وس منشي لوي چې لیکل وکا کله کله دا کاتب پر خپل علم باندې ډیر نازو کې چې مړ زغ فارغ نه يم الله جواب کې چلا مکوا انکار دینه کې الله کاتب منشي ان یكتب دلیکلنا کما علمه الله لك څنګه دل خودل کړي الله څه مطلب کا په معنا دیس دی دل الله خودل کړي نو ته د الله په دې مخلوق باندې رحم وکا الله چې علم درکړي ورکړي خلق لا دیم قول الله دی لکه څنګه تعالی خودل کړي الله د حق هغه بلی کې کمه زیته بنا کوي فلیکتم دادی ولي کی وس قرض والا لوي تشروشا ز پلانې ولدا پلانې اقرار کوم دومره پیسو افغانو باندې په مقابل دري مبيعه کې د پاره د پلانې تر دې نیټه پوري دا گواهی یم لیل کې معنا د اقرار دا اقرار دو کې الذي اغه انسان علی الحق او چې باغ باندې قرض دی وليتق الله وديري کې الله نه رب او شي رب دی سمانا تقوا د تقوا معنا مفسرین کوي چې کم زیات نه کې او زیات کم نه کې د بل چا ډیر مال دی ایس ځان له کم ولي کې یا ستا کم مال دی د بل بار کې لګي لکونه الله دې امکوا ولا يقص الله ان دې کمای منه د دین شي نه چوشه وسا سړی چې چا باندې قرض صفیقه مقلې نبيري ولي راشي فإن كان الذي الله يكشر دا انسان عليه الحق وشبای باندې قرض صفیان قمقلې زاد المشرق کی معنا کمزور دی زنانه دا معشوم دی څلورم دا معنا د تجارت په کاروبار باندې پويږي نه دی ویل شي باب الحجر او ضعيفا یا کمزور دی چا معنا کړي او لا استطيع یا طاقت نه لري د اقرار کولو دا فليوم للاقرار دو کی ولید دو بالعدل په انصاف باندې ولید رش اده په انصاف باندې کیا څنګه ځان له خبر خراب نه کی وسوي گواهانو نشي
واستشهدوا الله غوانون سيدوا من رجالكم نساسرسلونا دو کسان د رجال اضافه کې کوم لمانه مسلمانان کله کله نبی صلی الله علیه وسلم په یو غوام فیصله کړي سره د قسم. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله کله د ماشوم ګویم قبليږي دی یو یا دوا یوځه کې چا قتل وکي ماشومان مقام کې ونه ته پوښتنه کیږي چې دا چا وژلو. کله کله د کافر ګویم قبليږي. سوره مائده کې براشي امام ترمذی حدیث پیش کړی درې ملګری په سفر روان دوا کافر دی یو مسلمان دی دی ګویم شاید قبول کړه. اوس دوا کسان نشنو سبکی فإن لم يكن الله موجود نشو رجلين دون علينا فرجل یو سړی او د قشان دو زنانا ممن دا چانا چاته سو کوي من الشهداء دی غوانو ا پیش کئ یا یو د سره قسم انت ذل سره جواب د سوال دو زنانا ولې پیش کوي. حدیث کې مرضی دین ناقص عقلم دین ځکه ناقص نیمه مش حیض و نفاس عقل ولې ناقص دي زکه دو زنانه د یو نارینه برابر دي مشری مې نشي کولای دا وسوي کړي یو زنانه خبره دی یاد وځه بل به ورته یاد کی شاو کنه خوري موت دواړه نو د مجلس کې چې دا مال خرج کړ شو ابو شيخا بالکل اوس مال یاچ انت ذل من لان لا تذل کچرتا خدا شي الله یو د دین یاد بکی احداهما دا یو الاخرى دی بللا اوس غواهان له تاکید کوي غواهان مسله کې دعوت کوي شو قاضي وغوښته راشه انکار مکوئ چې موږ وخت نه لړو یادا ولا یابا انکار دن کې غواهان ازما پاٹ انګه چې دعوت کړي شول متا سستړي کېږي ان تک بو شوې لګي صغیر انداکار وړکه او غټي الاجلی ترانه ته پوری د سیمو چې مړه وړه معاملې ده یا متوسط را یا لوی ده لیکل پکار دي شوی خو پرې ده ذالکم داتا سے مقصد وړي د انصاف خبره ده د الله پنيس واقوم ډیر مضبوط دغوای لرواد نه الله ترتاب ډیر انشدي را شک به ونه کوي ټیک نه شو تجارت دي چې دکان کې نقد او ډیر وړي لسر پوښاواله اورېکا تدې کې لیکلونه شنه الله خیر ده الا ان تكون مگر کچرته تجارت حاضر تدیرونا چې اړوي راړوي دی لرا بینکم په خپل ما بین کې فلیس علیکم نشبتا سبحانه ګنا چوي نه لیکي عام کې لیکل کوي دی کنه وسوي چې کله شي عقل او خرڅوي غوان پیش کوي واشهدوا علی غوانون چې کله شي خرڅ کوي zarar دیونی شور کې دی کاتب منشر را ولا شهید نغوالا څه مطلب یو سړی په مسله کې گواه دی یا منشي دی بل طرف زوروا کې دی هغه دی منشي دی گواله شو ګور نږدې نشه نږدې شوی وښنم دی الله ما شهید او کاتب دی بل zarar نو ورکی معلومه شي غیکا وشو سړی دا ظلم کوي داغه به څه سزا وي وین تفعلوا الله کدا کار موکین فإنه فسوق یقینا دا به دین ده بكم تاسو پورټه چا واتقوا الله الله نو ویریږي الله تاسو تعلیم درکړې دی والله بكل شیء علیم دی الله خاص په هر شی باندې ډېر پویا دی رشد عالم دی علم ادارې ناشنا عجبا حکمتونه بیان کړ مسائل بیان کړ د آیات کې وشو سړی په سفر روان دی مال نشتا ګروي کوي نو څه طریقې ده الله اوس دا بیانې وَإِن كُنتُمْ كَوَيْ جِرْتَ عَلَى سَفَرٍ په یو سفر باندې ولم تجدوا كاتبا منضمن کې یو منشي به ګروي دا مقبوض الله قبض کړی شوی پریان دا من ګروي شته ګرو کا علی سفر دا قید احترازی دی اتفاقی دی عام سړی په سفر باندې مال نه مقبوض را من قبض کوي دا مطلب د سړی کور دی ستاسو سره معلومه عمله ده دی وخت کې داغه نه اسناد والا ده چې کور ته قبض کی بعض خلک ګروي دا مطلب کوي
دغه دا کور وېس ما په قبضه کړي بس به استعمالوم کړ چې کله مال راکې به والم نه کم یو خرچ ګټ راکړه دا سود دی د دې دا مطلب چې اسناد تازان سره واخستو نور کورم دا غره ګټه ما خپل استعمالي ځان له کور والا سبا که تکتنو تاسو اسناد دي حکومتي ستامم به دي کې چلیږي لکه عام تو نس والا خلک دا معاملې کوي حکومت والا یو کاغذ لري دیوشي په بارے کې هغه تعالی درکې بس دام دغروي په ځای باندې کار کوي عبد الله لکنوی به دي بارے کې مستقل رساله لیکلي چې ګټه مټه هم ګوره دا بنا لې دا خو کور والا ده بای ظالمان په دې کې به ځان لک کرای مقرر کې سل په هزار کور د شذر کرای یره وی لزر به مقرر کو دام سود دی دین د اسلام کو هلی نشتا پاین امینه دامنه یو سړی پتا باندې شیخ خرج کې الله وای تاسو رمال نشتا تا ورته ویل چې زما د اسناد والا د کور د دکان چې کله مالدار کې دا برا کې هغه تعالی وي نمړ ته ډیر اعتباري شړې کته مال یې سمرانه کې زبته اعتبار لرم الله چې هغه بتا دومره اعتبار وکي اوس قرض ادا کا اخو دې قوم کوا پاین امنا کماندارو غنونو باز استاسو الله باز نور نو ادا دي کې الله دې هغه چې امانتدار خودلې شوی دی غنلې شوی دی امانت او دا امانت وليتق الله دلانه دوی دي شربره یچاو سره امانت کې خو ولا تکتم الشهاده مبټوي گواہی چا چې پټ کړانو فإنه یقینا ګناګار دی قلب او زړه داغه والله بما تعملون علیم الله تاسو په عمل باندې پوهه دی زړی وری ویلي دې ته ویل شي رئیس الاعضاء حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار دې بدن کې او ټکړه چې کله داروغې ټول بدن ورو چې کله داورانی به ټول بدن وران څه شریعه وسړه دی لله ما فی السماوات رد شرک التصرف رب تمداري مخکې ویل چې والله بما تعملون علیم الله په دې اساس په عمل دلته وسیلت باندې وجدات د اسمانونو نظم کې اختیار هغه سره دی دویم مخیات ک الله ډېر احکامات بیان کړل آیتونو کې دلته وسیلت بیانې دویم مالته ویلې کچا ګوي پټکړه دا سړی ګناګار دی دلته اوس بیان دی کوي اے خلکو د زمکو اسمانونو اختیار د الله سره دی سزا به الله درکې پریدي مو چرتا لله خاص الله په اختیار کې ما په سماوات او ما په الارض هغه څه چې بر اسمانونو کې دی ولان دي زمکه کې خلقن ملقن عبیدن پیدایش الله کړي تصرف لري کې د الله دی یاد ساتي دا مخلوق دی بندگی مال الله لوکي بل چاله بنئ وسناشنا مسل الله بیان کړه وین تبدو الله که کار کوي ما واسو جساو ځانونو کې پټ کوي یحاسبکم به حسابو کی پتا سمانی دی سره الله تاسو سره پای مان الله تعالی مان مراد اختیاری امور دی غیر اختیاری محبت دی اراده دی علم دی جهاد دی شک دی شهادت دی یقین دی وسوسه دی د زړه خواطر دایا چې کله نازل شو صحابه او صفو جړل ابن کثیر فرمایي چې ټول رسول الله صلی الله علیه وی ویلی یا رسول الله الله وی کتا سو شی پټوي او کار کوي چې تاسو سره په حساب کوم مړ موږ له خډېر وسوسه لګيږي وسوسه کله دا او 10 12 کی کله د مانځه 12 کی کله د کده طلاق 12 کی کله د الله 12 کی صحابه ورته چې خبره مونږ لګيږي چې مونږ یې تعالی تصریح بالکل پینې شو کولای چې مړ الله نشته قیامت نشته نور عجیب خبره حدیث مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاک صریح الایمان کار ایمان دیتا ہے عبد الله ابن عباس چې ویلي وېزه چې مونږ کوم مال وسوسې لګيږي ودا خو مړ دی هود مونږ دې شي کې وسوسې نه دې بدا مقصد نه یو سړی مونږ کې او پای کې وسوسه رانه لاغه يهودي دی مقصد د عبد الله ابن عباس دا دی چې داغه سړی دا ټړي صفا کاو شیخ عبد القادر جیلانی اغله چوي ویلي
وې موږ له اوس وسیلهږي یاد ساتئ وې خلک آباد کور کې دی رکیږي نه کاندر کې ستاسو کې ایمان دی علاج دا چې لا اله الا الله وایا اعوذ بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله وایا امنت بالله وایا د شوا چې مړ الله ما پینې نشي نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه له وې جوړل په دې زنګونانو باندې پرې واته صحابه ډیر عجیب خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو چې مکه کې لکه بنی اسرائیل سمعنا وعصينا ويا سمعنا واطعنا ورس آیات به دې لپاره ناسخ آیات به منسوخ دي فهم قول علماء ذکر کړی چې مراد د ایمان امور اختیاري دي عقیده را وسوسه غیر اختیاري ده دلیل په ابداع او اخفاء چې کوم یو شی پټیږي او کار کوي خو هغه د انسان په اختیار کې کنه دا پټ یو د ښکار کوي وسوسه باندې الله مونږ رانیش دغه کار وسوسه دار لګي خبکیګه ما فیغفرنا الله بکنه کوي لمن یشاء شال چې وغاړي عذاب ورکي شال چې وغاړي دی الله پاره شمانه قدیر طاقت والا ورسته آیات رب مخکې سرداري ال تعالی مدح صحابه ذکر کړه ال تعالی صحابه عظمت ذکر کې بری طریقه چې سخت الله د حکم پابند اوس مدح بیانې دویم دې مثال لري یو سړی چاله لیکلو کې اخر کې څه دستخط پیو کی باج علماء دا ذکر کړي دي ته ویل شي دعوه صورت څه مطلب د صورت پاول کې او د ورس درې ایتونه کې سوچ کوا چې کومه مسله الله ذکر کړو دا د صورت مقصد دی د سوره بقره پاول کې د ایمان مسله او یمنون بالغیب دلته به ایمان راوړو آیات دلیل به چې د سوره بقره مقصد دا زموږ د ایمان جوړول ایمان جوړ کې دینا عجیب صورت دی را فضایل اول کې بیان شوی و حدیث کې راځي دا دوا آیاتونه چې د شپې ولسل کفتا او د کافری څه مقصد د شپې چې دا دوا آیاتونه تاول وسل د هر قسم شرع نه دی الله بچ کیتا دویم د قران په تابانه حق د شداد دوا آیاتونه د ولسل حق ادا دریم د مزدر باندې حق دی نفلی موز وکای لیکن دا دوا آیاتونه چې د ولسل یاد ساته کوم حق چې د الله په تابانه دی اپ پورا کړی شو غنا دا شو ایمان راوړې د رسول کې الف لام حذری مراد دین محمد صلی الله علیه وسلم دی آیات دلیل په دې چې نبی صلی الله علیه وسلم مکلف دی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین رد پای انسانانو دی علما شيوخ پیران وغیرہ عمل نه کوي ولی ولکه دار رسیدلې چرته رسیدلې بس ودان او عمل له ضرورت نه لري نبی صلی الله علیه وسلم تر مرګ پورې د الله بندگی کوي دا غفلار بهم کوي چې نبی کوي دی ولې نه کوي شیخ حسن جان سبیلی یو مجلس لاړو انشاء دعوت کړو آی کیو پیر شه وو که پیرانم شغل لیکن اکثر ناکاره دي یک مریانو کې کم شته بدم شه کله چې د مونږ ټیم راغی موږ یې چې جزو منځله دې صاحب ویل چې موږ مړه مدینه کې کوم اډیر وکړ سړیو شیخ بیره مانځ ټیم چې راغی موږ راځو منځله موږ مکه کې مجلسو کله چې ډوډۍ ټیم راغی وی سنجدي شو دسترخوان لراوړان نشو ویلا سمونه ما ویل چې موږ د مکه او مدینه کې وګیا نو صاحب ډوډۍ د دوبۍ هوټل کې وخوره ډوډۍ دلته خوري مونږ نه چې مکه او مدینه کې کوي دی ویل چې خالص درو الله ګور نبی مکلف ته ایمان راوړي سوره اعراف یو سره 50 کې وراشي کاهن نه دی بما انزل الی پاس معنی شدل نازل شوی دی دربنا والمؤمنون دیگه دو قول لري یو قول چې د عطف دی پر رسول باندې دویم قول لري چې د مبتلا را کل امن بالله دی خبر ابن عاشر بری مقام کې جواب د سوال کړي مؤمنان ایمان لري په الله نو دا تحصیل د حاصل ایمان څنګه ایمان مؤمن څنګه دوباره ایمان لري اغلی کلی و مؤمنون د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو لقب دی لقب لکه مسلمون د خشا مؤمنون
كلنا من اوس تفصیل بعد الاجمال ټول ایمان راوړي ری بالله فالله باندې او ملائکتی د الله په ملائکو وجود د ملائکو شته په صفات باندې واسطه ده وکتبه د الله په کتابونو باندې ایمان لري او رسول د الله پر رسولانو درې مدرجه کتاب سلورم رسول معنا عبدیت به معنی رسول چې بندري بشر به معنی رسول به معنی امام الشرع المانی کې لیکي چې کله یو سړی د نبی د بشریت نه انکار وکي د رسالت نه انکار وکي د عربیت نه انکار وکي دا سړی وی کافر دی ایمان نه اخلاص دی لا نفرق دا جمله حالیه ده یقولون لا نفرق دیم دا جواب سوال دی آیا د دې رسولانو ما بین کې فرقي الله وینا رد يهود نو سوارو باندې يهود عزير منی عيسى نه منی نسوارا عيسى منی عزير نه منی منګه ټول منو چې دا ټول الله ساجدي لیکن تفصیلی چې مکلف یو هغه محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې ذکر اسمنګ ایمان دی لا نفرقو من فرق نکو ما بین دیو کس کې در رسولانو نه د بین اضافت کی جمع احد خونه کړه دی مفرد دی نکره چې په سیاق د نبی کې واقع شي تعمیم راوړي دی کې معنا د جمع ده وقالو دی ویل دي سمعنا من خبر واوردا او من لا سمعنا معنا قبول من کړه استاوینا من رست امر رد په يهود باندې يهود ویل سمعنا وعصينا مني او رخنه منو غفرانه کړي کې اوس د فرواهم ده کې دې شي د خلکو تقصیر شوی یا الله ستانه بخنه غواړو دیم الته ویل کنه چې موږ دا کو دلته وی چې الله مو خډیر عاجز یو امام سبیلی کې اغفر یا الله موږ له بخنه وکا یا نغفر غفرانك ربنا یا رب زمون ویلیک المشیر او خاص تعالی در ګرځیدلې دې ته ویل شي علت ما قبل مونږ څنګه منو چې الله تعالی به درګرځو ورسات کی جواب د سوال دې ثوابو چې احکامات باندې ندي کی دې شه د وس بناو الله جواب کوي چې مونږ هر انسان د وس موافق مکلف کو دیم دا علت لري مخکې خبري دریم دا ناسخ ده کنه دا مخکې د پاره وین تب دوه چرته منسوخ شي بنا بر قول لا يكلف الله نفسا نده مکلف کړه الله تعالی یو نفس الله وسع مگر خپل وسه پوری نه دې مکلف کړه په عبادت الا وسع اسلام فرغ قائم د بجره مفعول لا ما کسبت دې نفس اثر چې کوم دې کړي دی والے او په دمانه اثر چې کوم د کړي دی د خیر سره ویل کسبت د شر سره ویل کسبت ابن عتیری کی خپل تفسیر کی دلیل ہے چې بری نیکو کې ګوره سره تکلیف نشتا دی وجنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله اغلی کی چې دی باندې تکلیف هم ویل دی پکار چې مړه دا مکلف دی ربنا دین مخکې عبارت دی قالو دی وی ربنا یا دا الله د خانه تلقین دی قولوا ربنا دسی وای منی سمون دا مزید په معنا د مجرد د پاره د مبالغه منی سمونګه کچر د مونږه ير کړو خبر آیا خطا شو بکی ماده د نسینه قران کې راغلي 500 کرت کله په مقابل د ذکر کې راځي به کله یو شی د کولې د نهونیش دنه کولې د نهوش نشان کله په هر راځي سورې توه کاف کې برش سورې مریم کې بوې چې دا الله په صفت کې راغلي سلبن الله منیر ناراضي دیر والا نه دی سورې عرب کال تراجی پر خود الله عمدن قزن کله الله د خوان راځي کله نسبت شیطان لګي په طریقه گمراهي کله نسبت شیطان لګي په طریقه تسلط امام راغي فرمایي هغه شی چې قصدن سړی پری دی آی کې به زم دی چې قصدن پاتنی شنه به ملامت نه عذر دی به
یا مون خطا شو شي کې اراده خیر کړی خو لیکن درنه ونشي یا ناجایز درنه وشي ربنا یا رب زمون مبارک علینا من اسرم بوجنا کما حملته لك څنګه بار کړی علی الذین من قبلنا پاچا چې زمون مخکري اسره منا ګناه چې بغیر توبې نه بخل کی اسره منا سپینګری خنجران شو هر چیز ځوانان شو ابي زوغان آیات باندې سوال لې تا خو نشته نو ولې دې مقام کې الله ذکر کوي جواب دار د نعمت په مرتبه کې ذکر کوي الله هغه خر دې ګډوډ کړه مونږه ګډوډ نه کی دی له ویل شي ختم د دعا مبارک مونږ باندې ما هغه صلات واقتلنا به چې مونږ لا پای باندې الله طاقت نشته واعف عنا بخنو کوم لرا معفو کوم لا واغفر لنا مونږ لا بخنو کا او رحم کوم باندې امام راغب ابن کثیر لیکي انسان درې شیانو له ضرورت لري محتاج دی عفو الله ساقط کې زمونه مغفرت لا پردی لا رحم لا آیات باندې سوال بار بار ولي وي ربنا د الله سره د مینې د وجه وسیله ده انت مولانا الا دما قبل الله تزمنګ مولای فانصرنا نصرتك مولا په مقابل کافر قوم کې نواب سید حسن خان فتح البیان کې لیکلي ابن جوزی زامن مسیر کې معاذ ابن جبل بویل د دې په اخر کې امین سورۃ بقره کې امتیازات دادي اولنی سورۃ د مدینه کې اوصاف د منافقونو ذکر کړ په اوایلو د هجرت کې خاص او عام امور ذکر کړل مسله د استخلاف د آدم علیه السلام ذکر کړه بیان د انعامات یو کې بنی اسرائیل باندې قبایح د بنی اسرائیل ذکر کې چې عائلت شوه په اړه انتقال د حکومت او د منصب د نبوت مونږ لوي تاسو ځان ساتي امامت د ابراهيم عليه السلام ذکر کې تحویل د قبله ذکر کې چې 14 میاشتې بیت المقدس سمونځو شو بیلاړه په بل طرف تهذیب الاخلاق اخلاق به انسان برابرۍ د طلاق اقسام ذکر کړل اله ذکر کړه طلاق رجی ذکر کې باین ذکر کې مغلظ د طالوت او جالوت واقعي ذکر کړه عجیب مثال نه ذکر کړه د پاره د انفاق په سبیل الله ترغیبا یو په سوال الله بدله درکو حرمت ربا ذکر کې چې انسانانو سود حرام دي آیات د مدینه کې 15 شیغینه زیات احکامات راوړل دلایل د توحید راوړل 15 یو کرت لسبه د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت بیان کې په دفرا شبهات او شکم دی باندې وارد و خاص کر مبارک سليمان کی مبارک هاروت او ماروت کی مبارک لفظ راینا کی مبارک نسخ کی مبارک جبريل کی توحید ذکر کې په څلور طریقو باندې بیانونه مثال ذکر کړ تقریبا 15 مثال دي کراوړ ابن قیم لیکي کتاب الروح کې عجیب مثالونه حرمت شراب ذکر کې شدا حرام دي اره دیو کې دا مظالم چې کم جاهلانو بکول خاص کر په زنانو آیت کرسی ذکر کې فیدی ذکر کې دا مثال فإن الله لا یستحی کې دې فیدی واره د صحابه سوالات ذکر کړو دایو ویل کچا سوره بقره ول صلا کور کې به شیطان ناراضي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.